په کندوز ښار کې د ماسټر پلان تطبیق د لړۍ دوام. تازه د دې ښار په جنوبي برخه کې د یو نوي سړک د جوړولو چارې پیل شوې. د کندوز ښاروالۍ مسؤلین وایي دا سړک د کندوز پوهنتون له سړک څخه پیل او د خان آباد بندر د غازي تر څلور لارې پورې غځېدلی چې شاوخوا 2 کیلومتره اوږدوالی او 20 متره پلنوالی لري. د چارواکو په وینا د دې پروژې مالی لګښت د کندوز ښاروالۍ د انکشافي بودیجې څخه ورکول کیږي. دا یوازینی حلقوي سړک دی د کندوز چې دا انشاءالله د ولس لپاره به ډېر سهولت زمینې برابره کړي او هغه خلکو لپاره چې هلته میشت ولسونه دي او هلته ځمکې لري او یا کورونه لري او یا مارکیټونه لري، هغه خلکو لپاره به زمینه د تجارت او زمینه د کار او هغه برابره شي. انشاءالله دا د کندوز د ازدحام په باندې به ډېر زیات اثر ولري. په همدې حال د کندوز ښار د ابراهیم خیلو سیمې یو شمېر اوسیدونکي چې د دغه نوي سړک په اوږدو کې کورونه موقعیت لري په کندوز ښار کې د ماسټر پلان د تطبیق هرکلی کوي او وایي د دې سړک جوړول د خلکو له پخوانیو هیلو څخه وه چې نن دوی د خپلو کورونو د نړولو کار د اسلامي امارت د انکشافي او بنسټیزو پروژو د ملاتړ په پار په خپله خوښه پیل کړی دی. الحمدلله ډېر خوشحاله یو چې د کندوز ولایت کې د ټول کندوزیانو د مختلفو اقوامو چې دا انتظار و چې د کندوز په ولایت کې هیڅ نه وه په 10 کلو کې ماسټر پلان تطبیق شوی نه و. نن الحمدلله د ټول د کندوز او خصوصا د لومړۍ ناحیې د ابراهیم خیل د کلي خلک ډېر خوشحاله یو. انشاءالله د 100% سره همکار هستو. کار خوبی است، یک کار نیک است. یک تعداد برادرای ما میره خانه‌شان میره، خب مشکل نیست، یک گوشهشان خب برشان میمونه. اقلا اگر 4 بسپه باشه خب یک بسپهشان بانه برشان همون یک بسپه همون 4 بسپه ارزشش پس پیدا میکنه. به خاطر اینکه سطح همون چیزش بالا میره، سطح ارزش همون جایدادش بالا میره. دیگه ایران همین برادرای ما کسی که متضرر است یا متوجه باشن این قسمی است که بسیار باید از ما شما استقبال بکنیم، از کل چیزش استقبال بکنیم. د کندوز ښار په جنوبي برخه کې د تازه جوړېدونکي سړک په اوږدو کې د امارتي تأسیساتو او شخصي ملکیتونو د نړولو چارې داسې مهال پیل شوې چې له دې وړاندې هم په کندوز ښار کې د ماسټر پلان د تطبیق په موخه د دغه ښار د ازادۍ سړک د دواړو غاړو ودانۍ کندوز ښاروالۍ د سیمه ییزو اوسیدونکو په همکارۍ نړولې وې چې مسؤلینو ورڅخه هغه مهال موخه د سړک لویوالی بللی و.